السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته په موبایل کې د کالکولیټر یو ډېر خوندور پټ سټینګ در وښیم چې د دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې د خپل موبایل په کالکولیټر کې د خپل موبایل په ماشین حساب کې تصویران پټ کړئ، ویډیوګانې پټ کړئ او اپلیکیشنانو ته کوډ ولګوئ. نو بیا چې هر څوک له تاسو موبایل واخلي نو کله چې هغه ستاسو په موبایل کې هغه ماشین حساب راواړوي نو په هغه کالکولیټر کې خو به د ماشین حساب کار کیږي، نو د ده به سر نه په خلاصیږي. نو په هغه ماشین حساب کې په هغه کالکولیټر کې به هلته موږ یو پټ کوډ ورکړی وي. بیا چې کله هغه کوډ موږ په هغه کالکولیټر کې وو نو کوم تصویران چې موږ پټ کړي وي او کوم ویډیوګانې چې موږ پټ کړي وي او کوم اپلیکیشنانو ته چې موږ کوډ ورلګولی وي هغه به ټول هلته موږ ته راواړوي. نو که چیرې تاسې هم دغه پټ سټینګ د خپل موبایل په کالکولیټر کې زده کول غواړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې هغه کالکولیټر ډاونلوډ کړئ. دغه کالکولیټر ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه کالکولیټر تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه کالکولیټر انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه کالکولیټر خلاص کړئ. کله چې تاسو دغه کالکولیټر خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ډېر اسانه دی، د هیڅ چا به هم سر نه په خلاصېږي. هر څوک چې له تاسو موبایل واخلي او دغه کالکولیټر راواړوي هغه وایي دغه ماشین حساب ده. ګوره مثال ما دلته کې ولیکئ 10 جمع 10 رزلټ ګوره 10 راغلی، یعنې دلته ګوره د ماشین حساب کار کېږي. نو اوس راځو تاسو ته هغه کوډ درښیم. کله چې تاسو هغه کوډ په دغه اپلیکیشن کې ووایي، په دغه کالکولیټر کې ووایي، بیا تاسو په هغه کوډ کې تصویران، ویډیوګانې او نور شیان کې پټولی شئ. نو هغه کوډ ده 1 2 3 4. کله چې تاسو 1 2 3 4 کې بیا سمپل په دغه برابر نشان باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په برابر نشان باندې کلیک وکړئ نو تاسو په دغه اپلیکیشن کې دلته تصویران پټولی شئ، ویډیوګانې پټولی شئ، واتساپ پټولی شئ، اپلیکیشنانو ته کوډ لګولی شئ. نو زه راځم دلته ګیلري خلاصوم. په ګیلري کې یو فولډر درښیم او بیا زه هغه فولډر پټوم. ګوره دغه فولډر د ټول می کارټون په دغه فولډر کې شپږ تصویران دي. زه راځم دغه ټول فولډر پټوم. نو سمپل به تاسو ولاړ شئ اوس کالکولیټر اپلیکیشن ته، هغه کوډ به کې ووایي. کله چې تاسو هغه کوډ کې ووایي بیا سمپل به د ګیلري اپشن باندې کلیک وکړئ. په جمع بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. که چیرې تاسو غواړئ فولډر کې جوړ کړئ دلته تاسو فولډر هم کې جوړولی شئ، او که چیرې تاسو غواړئ ستروی کې پټ کړئ په ګیلري بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به سمپل په ریسنټلی ایډیټ بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته ټوله فولډران راواړوي. نو اوس به سمپل تاسو هغه فولډر پیدا کړئ. ګوره هغه فولډر دا ده، سمپل به تاسو په ټون می کارټون ګور دغه فولډر ده. نو اوس دلته تاسو هغه تصویر سلیکټ کړئ. که چیرې تاسو یو تصویر کوئ یو هم کوئ شئ، کوم ټول کوئ سمپل به د اپشن کلیک وکړئ، ټوله به سلیکټ شي. په هایډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په هایډ بټن باندې کلیک وکړئ هغه ټوله تصویران به دلته ګوره راسي. اوس که زه چیرې ولاړ شم ګیلري ته، ګیلري خلاصه کړمه، ګوره په ګیلري کې هغه فولډر له دې غځې څخه ورک شو. نو دغه رقم اوس پټ شو. کوم چیرې بیرته ښکاره کول بیرته هم تاسو بیا په ډېرې اسانۍ سره ښکاره کولی شئ. نو هغه کوډ به کې وایي. نو کوم چیرې بیرته ښکاره کول خالي سلیکټ کوئ. کله چې هم تاسې هغه تصویران سلیکټ کړئ لاندې ان هایډ د په ان هایډ بټن باندې کلیک وکړئ هغه به بیرته ښکاره شي. نو دغه رقم دوستانو یعنې دلته تاسو ویډیوګانې او تصویران کې پټولی شئ او کوم چیرې اپلیکیشنانو ته کوډ ورلګوئ، فیسبوک، مسنجر یا بل ته کوډ ورلګوئ نو هغه هم تاسو ورلګولی شئ. په اپ لاک بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر رقم کوډ چې مې ورکوئ هغه کوډ تاسو ورکړئ. مثال زه دغه کوډ ورکوم. نو کله چې تاسې دغه کوډ ورکړئ نو اوس هم دلته هر اپلیکیشن ته پاسورډ ورلګوئ. هغه اپلیکیشن ته تاسو پاسورډ هم ورلګولی شئ. مثال زه راځم واتساپ ته پاسورډ ورلګوم. دلته به سمپل تاسو یو واره دغه اپلیکیشن ته پرمیشن ورکړئ. کله چې تاسو دې ته پرمیشن ورکړئ، مثال ګوره زه واتساپ ته پاسورډ ورلګوم. نو دلته د اپلیکیشن پرمیشنز دوستانو له تاسو غواړي دلته به دغه ټول پرمیشنان تاسو ورکوئ. نو اوس ګوره سمپل په دغه اپ لاک بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اپ لاک بټن باندې کلیک وکړئ ګوره واتساپ ته لاک ولګېدی. دغه رقم مثال زه ګیلري ته هم لګوم. ګوره ما ګیلري ته هم ولګوی، دواړو ته ولګېدی. نو اوس که زه چیرې راسم واتساپ خلاصوم، واتساپ ګوره ماته نه خلاصېږي، هغه به ګوره له موږ چې پاسورډ غواړي. اوس که زه چیرې دې ته غلط پاسورډ ورکړم ماته نه خلاصېږي، او که صحیح پاسورډ ورکړم ګوره دا به موږ ته خلاصي. دغه رقم ګیلري ته هم ګوره موږ کوډ ورلګولی وي. زه ګیلري خلاصوم، ګوره ګیلري هم له موږ چې پاسورډ غواړي. یعنې د کالکولیټر په ذریعه سره دوستانو تاسې په خپل موبایل کې تصویران پټولی شئ، ویډیوګانې پټولی شئ او اپلیکیشنانو ته کوډونه ورلګولی شئ. نو کوم چیرې بیرته ختمول سمپله دغه لاک ځینې ختم کړه، پاسورډ به ځینې ختم شي. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.